الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په تیرو درسونو کې مونږ د مسؤلیتونو، واجباتو او د حقوقو سلسله شروع کړې وه او په هغې کې مونږ د والدینو حقوق بیان کړه او د هغې نه وروسته هم د اولاد حقوق په مور و پلار باندې بیان کړه او د هغې نه وروسته مونږ د ګاونډي حقوقو ته اشاره وکړه چې دا کوم کسان چې مونږ سره ګاونډي دي ده په مونږ باندې څه حق لري. او دا مونږ ویلې چې اصلا مونږ د اجتماع او د ټولنې یو جز یو او دا ټول انسانان په خپل منځونو کې یو د بل سره اړیکې او روابط لري، نه یو په بل باندې خامخا حقوق لري. څوک پلار، څوک زوی، څوک خور، څوک ورور، څوک کاکا، څوک عمه، څوک خاله، دغسې ګاونډي، داسې په کلي کې داسې استاد او امام او مشر او کشر او بالاخره دا مسله هم داسې لویږي تر یو مملکت تر سطحه پورې د رئیس جمهور نه نیولې تر لاندې پورې خلکو پورې دا ټول سره داسې پیلې شوي، سره داسې یو په بل کې ګډوډ هغه دي. نو ځکه یو په بل باندې خامخا حقوق هم لري او څه مسؤلیتونه واجبات هم لري. په دې ننني درس کې انشاءالله مونږ د دې خبره کوو چې د مونږ په اجتماع کې او زمونږ په د خپل ماحول کې چې کوم یو دی دلته مونږ د کورونو کې حتی کونډې شته دی، یتیمان شته دی او دې ته ډېره زیاته توجه هم دې مسلې ته پکار ده. ځکه هغه کسان چې هغوی بې سرپرسته دي، هغوی کونډې دي، د هغوی خیال ډېر ساتل پکار دی، هغوی ته پام ډېر زیات پکار دی. ځکه هغوی یو قسم احساس د محرومیت کوي، داسې فکر کوي چې موږ په دې اجتماع کې خلک د خپل ځان نه ګڼي او موږ ته توجه نه کوي. کله کله خو په سایکالوژي او په روحي لحاظ باندې هغوی داسې د فشار لاندې راځي او بالاخره هغه خپل عصبي هغه هم د لاسه ورکوي. نو ځکه دې مسلې ته موږ او تاسو په شریعت کې او په دین کې ډېره توجه شوې ده چې کوم کسان بې سرپرسته شي یا بې سرپرسته وي د اول نه، او هغه کسان چې هغوی په اجتماع کې کمزوري وي، هغه نه لري، سرپرستي نه لري، نو هغې ته باید خاص خلک توجه وکړي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم او په قرآن عظیم شان کې دې مسلې ته هم ډېره زیاته توجه شوې ده. یعنې یو قرآن عظیم شان کې یو راځي هغه کسان چې د یتیمانو مال خوري لکه سکروټې د اور چې سړی خوري. بل حدیث شریف کې راځي د معراج په واقع کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته تللی او هلته یو صحنه جبریل علیه السلام ورته وښودله چې ځینې خلک وو چې هغوی د اور سکروټې راخیستې په خوله کې اچولې او لاندې به ترې راوتلې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې جبریل دا څوک دي دا کسان؟ هغه ورته وایي دا هغه خلک دي چې د یتیمانو حق او د یتیمانو مال خوري. نو دوی په حقیقت کې اصل د اور سکروټې خوري. نو د یتیمانو مال خوړل په ناحقه طریقه باندې نو دا داسې دی لکه سړی چې د جهنم اور او یا د دوزخ اور خپلې ګېډې ته چې یعنې ځان سوځوي په حقیقت کې. او د دې وجه دا ده چې دغه یتیمان چې کوم یو په اجتماع کې پاتې او دا لازمي خبره داسې نشي کېدلی چې یتیم دی په یو اجتماع کې دی. ځکه دا مرګونه چې راځي مرګونو په نتیجه کې خامخا څه غټي څه ماشومان پاتې شي. ماشومان معمولا د بلوغ نه چې لاندې کم دې ته ویل کېږي یتیم، پلار یې مړ شي. نو په دې خاطر باندې د یتیمانو او د کونډو هغه کسان چې خاوند یې مړ شي او ښځه پاتې شي هغې ته کونډه ویل کېږي. دې دواړو ته خاص توجه پکار ده. قرآن عظیم شان کې 5مه سپاره کې سوره نساء کې آیات راځي چې وليخشى الذين لو تركوا من خلف ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقول. هلته وایي یو مثال یې ورکړی الله عز وجل چې که تاسو غواړئ چې دا ستاسو یتیم سره د څنګه سلوک او رویه وشي، یعنې که بل پرده ته مړ شي او ستا ماشوم یتیم پاتې شي، نو ته د خلکو نه څه توقع لرې، د خلکو نه څه ارزو او امید لري چې ستا د یتیم سره څه قسم تعامل وکړي. نو ته همغسې کار کوه. یعنې چې د څنګه د خپل یتیم، د خپل زوی، د خپل لور په باره کې د خلکو نه غوښتنه ستا ده چې د هغې عزت وشي، د هغې د قدر وشي، د هغې خوراک، د هغې لباس، د هغې تعلیم، د هغې تربیت، د ټولو ته د توجه وشي. نو ته داسې فکر وکړه چې دغه یتیم چې پاتې شوی دا زما اولاد دی، داسې تصور وکړه. نو بیا د همغه سره همغسې سلوک وکړه لکه څنګه چې د خپل اولاد سره ته کوم سلوک غواړې. نو ځکه الله عز وجل داسې یو مثال ورکړی، ژوندی غوندې مثال، چې ګوره که تاسو غواړئ چې د خپلو یتیمانو سره څنګه تعامل او سلوک وشي، نو همغسې د نورو کسانو سره کوئ. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خپلو ارشاداتو کې او خپلو فرموداتو کې دې ته ډېره زیاته توجه کړې. امام بخاري او امام مسلم حدیث را نقل کړی دی، هغه څوک چې د یتیمانو او د کونډو
او هغه کسان چې بې سرپرست دي د هغوی په کارونو کې منډې وهي د هغوی په کارونو کې کوشش کوي. هغه لفظ چې کوم استعمال شوی دی الساعي، یعنی هغه څوک چې کوشش کوي د دوی کارونو په خلاصولو کې، د دوی په امداد کې، د دوی په کومک کې، د دوی په تعلیم کې، د دوی په تربیه کې، د دوی په سرپرستۍ کې، یعنی څومره شیان چې دوی ته ضرورت دي د هغې کې سړی منډې ترلې وهي، هغې کې کوشش کوي، هغې کې سعی کوي. السعي داسې الفاظ استعمال شوي دي. نو د دې اجر دومره زیات دی. قرآن د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ویل که هغه څوک چې د الله په لار کې د الله د رضا په خاطر باندې جهاد کوي، نو دغه کوشش کوونکی د شو لکه مجاهد. دا جهاد خپله معنا کوشش کول دي. نو هغه کسان چې هغوی د الله عز وجل د دین د سربلندۍ لوړولو دپاره همت کوي، کوشش کوي، نو د هغوی اجر او داسې کس چې هغه د کونډو او د یتیمانو په خدمت کې او د هغوی په ضرورتو پوره کولو کې کوشش کوي او منډې کوي، اجر یې سره یو دی. یو مثال یې ورکړی. دویم مثال دا دی چې هغه کسان چې د کونډو رونډو او د یتیمانو په مشکلاتو او تکلیفونو حلولو کې کوشش کوي، منډې تړلې وي، د هغوی مثال اجر دومره دی لکه صائم القائم، لکه د ورځې چې یو سړی روژه نیسي او شپې ټوله شپه تهجد او نفل کوي. نو تاسو فکر وکړئ یو سړی ټوله شپه تر سره پورې الله پاک عز وجل ته ودرېږي، عبادت کوي او د ورځې روژه نیسي، او یو سړی د دې په بل اړخ کې یو سړی د کونډو او یتیمانو په مشکلاتو حلولو کې منډې تړلې وي، نو د ده ثواب او د ده ثواب سره یو ځای شو. او د مجاهد نو معنا دا شوه چې هغه څوک چې د یتیمانو، کونډو او رنډو او د دوی په مشکلاتو حلولو کې، تعلیم کې، تربیه کې، لباس کې، خوراک کې، په دې ټولو شیانو کې منډې وي، داسې دی لکه مجاهد فی سبیل الله او کالصائم فی سبیل الله او کالقائم فی سبیل الله. د الله په لار کې جهاد کوونکی، د الله په لار کې قیام کوونکی او د الله دپاره روژه نیونکی او د ده ثواب یې روژه شو. نو دې نه غټه خبره څه چې د مجاهد هر قدم د الله په نزد باندې هغه او د یو سړی چې په مانځه باندې ودرېږي د هغه هر لحظه هغه عبادت حسابېږي، یو سړی چې روژه ونیسي د هغه هر لحظه حسابېږي. نو داسې کسان چې د یتیمانو او د کونډو په هغه کې کوشش کوي او تکلیف وباسي او منډې ترډې کوي او هلې ځلې کوي، سعی کوي، نو ثواب یې هغونه زیات دی. نو ځکه دا په دې خاطر باندې چې دا خلک دې مسئلې ته توجه وکړي چې دا خلک د سرپرستۍ لایق دي، مستحق دي، او دا خلک ډېر زیات دي توجه ور دي چې دا توجه وشي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپله دغه کړې ده. امام بخاري یو حدیث را نقل کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه څوک چې په دنیا کې د یو یتیم سرپرستی کوي، که خپل یې که پردی، یعنی یو خپل یتیم سړي ته پاتې شي لکه وراره، خورې او دا شیان، یو دا چې بیخي بیرون یو پردی یتیم وي خو سړي سرپرستي او کفالت یې په غاړه واخیستو، د هغه لباس، خوراک، تربیه، تعلیم او د دې هغه چې دی ځان باندې واخیستو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په جنت کې به زه او دی دغسې سره اوسي، داسې ګوتې ونیولې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ما او د ده حیثیت به په جنت کې دی. نو هغه څوک چې د یتیم کفالت کوي، سرپرستي کوي، تعلیم تربیه کوي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جنت کې به زما سره دغسې یوځای. نو دې نه غټه خبره ده چې د یو مسلمان ته، یو مؤمن ته چې د یتیم په سرپرستۍ کې الله پاک عز وجل دومره درجه درته ورکړي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې یوځای شي. نو د جنت ګټلو دپاره، د جنت حاصلولو دپاره یو طریقه دا ده چې د یتیمانو او د کونډو او د دې خلکو او د بې سرپرسته خلکو سړی هغه وکړي، کفالت وکړي او د هغوی سرپرستي وکړي. بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم امام ترمذي هغه کړی د خپل خاص د امام ترمذي را نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مسلمانانو څوک کوم یتیم سرپرستی او کفالت په غاړه وخت خپل خوراک کې د ځان سره یو ځای کی، خپل څښاک کې د ځان سره یو ځای کی، او هغه چې کوم په اصطلاح سره لباس پکاري ورته هغه ورته برابر کی، یعنی دغه مکمله سرپرستی وکي، نو الله عز وجل به د ټول ګناهونه معاف کی. خو داسې ګناه چې هغه د بخلو وړ نه وي نو هغه بېله خبره ده، خو باقي ګناهونه به ټول الله پاک ورته معاف کړي. یعنې غیر د شرک نه چې په دې شرک په باره کې قرآن عظیم شان فرمایي چې ان الله لا یغفر ان یشرک به، الله پاک شرک نه بخي. دې نه غیر څومره ګناهونه چې انسان کړي دي الله پاک د یتیم په سرپرستۍ باندې د انسان ته دا ګناهونه معافي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که چا یو یتیم راواخیستو او د هغه سرپرستي وکړه په خوراک، څښاک، لباس، کور کې ځان سره یو ځای کې، نو الله عز وجل به د ټول ګناهونه معاف کړي، مګر هغه ګناه چې د معافېدلو وړ نه وي نو هغه بېله خبرې نور ګناهونه به الله پاک ورته معاف کړي. نو دا نو څونه غټه خبره ده چې سړی هغه وکړي. امام احمد امام ترمذي بل حدیث را نقل کړی دی چې که څوک
د یتیم په سر باندې لاس راکش کړي. فرضاً دې په خاطر باندې چې هغه یتیم د لاسه کې یتیم فرضاً تشویق او ترغیب کړي. معمولا موږ او تاسو ماشومانو په سر باندې لاس کوو یا لاس پرې راکش کوو، شاباس آفرین، دغسې یو طریقه وي. نو که چا وی د یتیم په لاس باندې په سر باندې لاس راکش کړي، داسې پرې راوګرځولو، د لاس لاندې چې څومره ویښتان راځي، نو تاسو فکر وکړئ چې د انسان په سر باندې به څومره ویښتان وي، او چې یتیم په سر باندې چا لاس کش کړی د لاسیانو په خاطر باندې، نو الله عز وجل د هر ویښته په مقابل کې د هغه ورکوي یو نیکي لیکي ورته په نامه کې. یعنې د هغه په سر باندې صرف د دې خوشحالۍ او د ترغیب او تشویق او د لاسیانو په خاطر باندې سړی لاس پرې راتیر کړي، نو الله عز وجل ورته دومره ثواب ورکوي لکه سړی چې د هر هغه په مقابل کې ویښته په مقابل کې یو حسنه ولیکلی شي. دا نو کم از کم په زرګونو ویښتان د یتیم په سر باندې دي، د هر ویښته په سر باندې یو حسنه او بهترینه او اسانترینه حسنه همدا ده، نیکي همدا ده چې بالکل په اسانه. نو لاس کشول څه دي؟ یو د لاسیانه یو خوشحالي یو هغه ورته کول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه فرمایي دا دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ابن ماجه رحمت الله علیه دا حدیث را نقل کړی دی، ویلی چې په بهترین کور د مسلمانانو په کورونو کې هغه کور دی چې په هغې کې یتیم وي او د یتیم سره ښه رویه او سلوک کېږي. یعنی کوم کور کې چې یتیم وي هغه بهتر کور دی، الله پاک د نظر او د رحمت لاندې، او بیا چې د یتیم سره ښه ګزاره کېږي نو هغه، او بدترین کور هغه دی چې یتیم پکې او د یتیم سره بده ګزاره کېږي، یعنی بد سلوک ورسره کېږي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د یتیم سره ښه ګزاره کوئ، چې ستاسو کور بهترین کور شي، د الله پاک رحمت پرې نازل شي، او ځان د خپل کور نه بد کور مه جوړوئ چې د یتیمانو سره بد رویه او بد سلوک کوئ. امام احمد حنبل یو روایت را نقل کړی دی، وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی، ورته وایي چې یا رسول الله زما دا زړه سخت دی، هېڅ خبرې اثر په نه کوي، د آخرت د دنیا دا ټول شیان مونږ بیانوو خو مونږ ته اثر نه پرېوځي، نو زه څه وکړم، داسې کوم کار وکړم چې دا زما زړه نرموالی پیدا کړي او د الله کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث او دا د آخرت خبرې اثر پرې وکړي، لږ نرموالی پیدا کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اسانه طریقه وښوده، وایي چې د یتیم په سر باندې لاس راکش کوه، نو چې یتیم په سر د لاس راکش کړه نو ستا زړه به نرم شي. نو د زړه د نرموالي دپاره د هدایت، دا زړه چې نرم هدایت مني، الله پاک هغه کتاب او کلام چې کوم یو د ذکر چې کوم تلاوت د اثر پې کوي، نو چې کله اثر وکړي لکه ځمکه چې کله نرمه شي نو هغې کې بیا سړی دانې واچي، هغه فصل کوي، هغې نه ترکاري میوې هر شی کوي، او چې سخت وي ډګر کې نو لمر باران چې پې وشي باران هم پې تویږي، هېڅ هم نه کوي. نو ځکه نرم زړه کې یو خوبي صفت دا شي چې هغه به ایمان قبلوي، هغه عمل قبلوي، هغه تلاوت، ذکر، اذکار، د خلکو مشکلات، تکلیفونه، یو درد احساسي په دې زړه کې، او چې کله انسان درد احساس کوي بیا د بل سړي په غم باندې غمجن کېږي، او چې کله سخت شي نو بیا د هېڅ پروا نه لري. په دې خاطر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته فرمایي چې که ته غواړې چې ستا زړه نرم شي نو د یتیم په سر باندې لاس راکش کا، او چې راکش الله په دې زړه نرم کړي، او چې نرم شو ایمان به دې سم شي، تلاوت، ذکر، اذکار، دا ټول شیان به بیا درته نفع پیدا رسوي. نو دا هغه مختصر څو احادیث و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم را نقل شوي، موږ دلته وړاندې کړه چې دې مسلې ته لږ توجه پکار ده. که موږ په اجتماع کې د داسې خلکو چې هغه کونډي، هغه یتیمان وي، بې سرپرسته وي، بې کفالته وي، هر سړی کوشش وکړي چې داسې خلکو سرپرستي وکړي. نو اکثره تاسو به لیدلي دا کوم خلک چې غلا کوي، دا کوم خلک چې راځنې کوي، ډاکې غورځي، مشکلات پیدا کوي، بې امنیتي منځته راوړي، اکثر همدغسې خلک دي چې دا بې سرپرسته پاتې شوي، څوک نه وي، هغه محروم پاتې شوي. دا محرومیت بالاخره د انسان کې یو عقده پیدا کوي، سایکالوژي له نظره، روانشناسۍ له نظره، او بیا آینده کې همدغه غوټه، همدا عقده بیا د خلکو نه په زور باندې وباسي. تاسو چې په دا تاریخ کې کوم ظالمان، کوم دیکتاتوران او کوم بدبخته انسانان تیر شوي چې په زرګونو خلک یې وژلي، د هغې تاریخ تاسو وګورئ. یو مرحله به داسې په ژوند کې پرې راغلي چې هغه به په اجتماع کې بیچاره محروم پاتې شوي، هغه به په اجتماع کې بې سرپرسته، بې کفالته پاتې شوي، نو هغه عقده چې ورسره پاتې شوي هغه بیا په خلکو باندې سړوي. نو ځکه دې مسلې ته توجه په دین کې او په شریعت کې شوې ده. الله عز وجل دې موږ او تاسو ته هم د دې خبرې توفیق راکړي چې همیشه دې خلکو ته موږ توجه وکړو، د هغوی مال په ناحقه ونه خورو، د هغوی سره بد سلوک ونه کړو، بلکې همیشه ترغیب او د هغوی په څه وسم چې رسېږي هغه وسه کې دوی سره کار وکړو. اوس یو بلې موضوع ته راځو چې دا خو موږ او تاسو د مور پلار حقونه بیان کړه مخکې، بیا هم د اولاد حقونه هم بیان کړه، بیا هم د خپل ګاونډي حق هم بیان کړه، بیا هم د یتیمانو د کونډو حق هم بیان کړه. اوس راځو دې خبرې ته چې د عامو مسلمانانو
نه دی خپل دی، نه دی کلیوال دی، نه دی وطندار دی او نه دی بهرسړی چې هم نه دی، یو مسلمان یو مؤمن دی، یو انسان دی. د هغه سره اوس څه کول پکار دي؟ یعنې د عام دا اجتماع کې چې کوم کسان موږ سره اوسېږو که پېژنې که نه یې پېژنې دم څه حق شته که نشته دی. یعنې کم از کم دې مسلې ته هم لږ توجه پکار ده او دې باره کې لږ تفصیلي انشاءالله هغه کوو چې دا عام مسلمانان چې کوم یو دي دا هم یو په بل باندې حقوق لري، دا هم یو بل په مقابل کې مسؤلیت لري، د یو بل مقابل کې څه هغه لري چې باید احساس یې کړي او هغه په ځای کړي. امام بخاري امام مسلم رحمت الله علیه یو روایت را نقل کړی، دواړو متفق علیه روایت دی. نو وایي چې یو مسلمان د بل مسلمان ورور دی. اول خبره دا ده عام چې کوم یو دي انما المؤمنون اخوة، دا ټول مسلمانان که په شرق کې دي که په غرب کې دي که په جنوب کې دي په شمال کې دي که امریکا کې دي که په اروپا کې دي که په اسیا کې دي که استرالیا کې دي، دا په حقیقت کې ټول سره ورونه دي. نو دا مور او پلار ورور نه وي خو دا مسلمان خپله ورور شو. نو یو خبره پکې دا شوه چې یو مسلمان د بل مسلمان ورور دی. و چې ورور یې دی نو څه به کېږي؟ ورور باندې خو سړی ظلم نه کوي، ورور باندې خو سړی ناروا نه کوي، ورور خو سړی ډبوي نه، ورور خو سړی مال ترې نه خوري، ورور خو محروموي نه که نه. نو چې کله ستا ورور شو دا مؤمن د ټولو دنیا مسلمانان ستا ورونه شو، نو اول حق دا دی چې د باندې به ظلم نه کوي. د ټولو نه اول حق دی یو مؤمن ورور دی، یو مسلمان ورور دا دی چې د باندې به ته څه نه کوې، د باندې به ظلم نه کوې او دا به ظلم ته نه تسلیموې. اول دا چې ته به خپله ځکه ستا ورور شو چې ورور دې شو نو ته به خپله ظلم پې نه کوې. یو دویم دا دی چې ظالم ته به نه تسلیموې، ظلم ته به نه برابروې چې د باندې څوک ظلم وکړي، نه به خپله ظلم پکې نه به بل چا ته برابروې چې په هغه باندې ظلم وکړي. څوک چې د خپل ورور په خدمت کې وي، ګوره دا دریم حق دا شو، هر څوک چې د خپل ورور په خدمت کې بوختي لګیا وي نو الله پاک به د ده په خدمت کې لګیا شي. یعنی د مسلمان ورور خدمت کول، د هغه په کار کې منډې تړې کول، هغه تک یو ضرورت یا ضرورت رفتار کول، یو ځای ته ورتګ ورته معرفي کول، دا ټول شیان پکې راځي چې مسلمان څومره مشکلات لري، تکلیفونه لري، خدمتونه لري، په دې کې منډې تړې کول ورسره. دا خپله چې کله دا کار شروع شو نو الله پاک به د دغه سړي چې دا د مسلمان په خدمت کې منډې تړي الله پاک به یې دم به کارونه اسانه کړي، د کارونه به الله پاک خپله وکړي. نو ته د یو غریب سړي، د یو عاجز سړي، د یو مسلمان ورور تکلیف حلولو کې منډه وایي، الله عز وجل د دې عظمت او لوی او شان او هر څه د هغه په لاس کې دي کړ. ولله خزائن السماوات والارض والله على كل شيء قدیر، په ټولو شیانو قادر دی. د ځمکې او د اسمان خزانې ورسره شته، الله پاک په لاس کې عزت او ذلت دی. نو داسې ذات ستا په خدمت کې چې لګیا شي نو معنا څه شوه؟ خو د دنیا او د آخرت ټول مشکلات به د الله په حل کړي. وروسته حدیث کې نور هم راځي. نو اول چې دا ټول مسلمانان سره ورونه شو، چې ورونه شو نو اول هغه دا دی چې ته به خپله ظلم پې نه کوې، دویم دا چې ظالم ته به یې نه تسلیموې، دریم دا دی که د دغه ورور مسلمان ورور په خدمت کې ته منډې ترډې کوې، کوشش کوې، ګرځې را ګرځې، نو الله پاک به ستا مشکلات او تکلیفونه بیا په غاړه واخلي، هغه درته حلوي. نو دې نه غټه خبره څوک دی دا چې دا وشي. بیا څلورم خبره دا ده چې که هر چا د خپل مسلمان ورور نه سختی لرې کړه، تکلیف یې لرې کړه، مشکل یې ترې نه لرې کړه، الله پاک به د قیامت د سختیو نه د چې کومه سختي رجای نه به خلاص کړي. ګوره په دې دنیا کې به څه سختي خو ډېره کمه سختي وي او یو سړي د بل چا نه سختي لرې کړله، مشکل یې لرلو، تکلیف یې لرلو، نو مریضي لرله، ناروغي لرله، بې پیسهګیري لرله، کور، زندګي، لباس، خوراک، دا د تعلیم تربیه د ټولو کې مشکل یې لرلو او دا مشکل ورته حل کړي. الله عز وجل به د دې مشکل د حلولو په مقابل کې تا ته د قیامت هغه سخت سختي چې هلته خلک تباهي، هلته هېڅوک هم دی بل چا هغه ممکن وي، هلته به الله پاک ستا سرپرست وي، هلته به ستا مشکلات الله پاک په خپله غاړه واخلي، بیا به درته حل کړي. نو غټه خبره دا ده چې د قیامت د سختیو نه سړی په دې باندې خلاصېږي چې په دنیا کې د مسلمانانو خدمت وکوي. پنځم خبره دا کړې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرته انسانان خو عیب لري، هیڅ انسان نشته په دې دنیا کې چې هغه کې د عیب نه وي، هغې کې د یو نقص نه وي، هغې کې د یو مشکل نه وي. انسان دی، بشر دی، دغه کې ډېر مشکلات شته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که هر چا په بل مسلمان باندې په دې دنیا کې پرده واچوله، عیب یې ورته لوڅ نه کوې، عیب یې رسوا نه کوې، بل چا ته هغه ونه کوې او د ده په عیبونو یې پرده واچوله، نو الله عز وجل به د قیامت په ورځ باندې د باندې پرده واچوي. ګوره غټ خبره ده چې قیامت کې خو ټول شیان رسوا شي که نه، هلته خو چې څه دي دلته خو پټ کې د خلکو نه، خو قیامت کې خو نه پټېږي. نو که څوک غواړي چې د قیامت په ورځ بیا رسوا نه شي،
چې څوک غواړي په قیامت په ورځ دی شرمنده نشي، خلکو کې شرم هغه نشي او جنډې پې ونه درېږي، نو کوشش دې وکړي چې په دنیا کې په نورو مسلمانانو باندې پرده واچوي. زموږ خو وظیفه دا ده چې به د خلکو عیبونه راولټوو، د خلکو عیبونه رسوا کړو، خلکو ته هغه کړو. د حال دا دی چې څوک په دنیا کې د مسلمان عیب پټ کړي، الله عز وجل به په هغه سختترینه ورځ کې چې هغې ځای کې عیبونه ټول خپله رسوا کېږي، الله به دا عیبونه پټ کړي، الله به د هغه نه رسوایي نه او د خجالت نه وساتي. نو دا څومره غټه خبره ده چې په دنیا کې په چا باندې پرده اچول الله عز وجل په قیامت کې د دې سړي په ګناهونو په عیبونو باندې پرده اچوي. نو چې کله قیامت کې ته رسوا نه شې، نو معنی دا چې الله پاک تا ته جنت درکوي. نو ځکه دا امام بخاري مسلم چې دا کوم حدیث را نقل کړی، مسلمان د مسلمان ورور دی، خپله به ظلم پې نه کوي، بل ظالم ته به نه سپاري، د دې ورور په خدمت کې به جاري، چې کله دی د ورور خدمت کې الله پاک د ده خدمت کوي. او که ده د مسلمان نه سختي لرې کړه، مشکل او ستونزه تکلیف یې ترې لرې کړه، الله به د قیامت د ورځې تکلیف ده نه لرې کړي. که د دنیا کې په مسلمان باندې پرده واچوله، عیبونه پټ کړه ورته، الله به د قیامت په ورځ د عیبونه پټ کړي. نو دا شپږ شیان پر یو حدیث کې بیان شوي دي او ټول داسې شیان دي چې دا ټول موږ ضرورت ورته لرو. نو ځکه یو د بل مسلمان په دې خپل منځونو کې به دغه که تاسو فکر وکړئ چې دا یو حدیث دا دلته چې ما ولوستلو، دا حدیث خلک په دې اجتماع کې په دې ټولنه کې عملي کړي، نو تاسو څه فکر کوئ د ټولنه به جنت جوړ شي، د ټولنه به امنیت به راشي. ځکه موږ خو مشکل د همدغې خبرې نه لرو چې یو بل ته غلي، یو بل ته هغه کوو، یو بل عیبونه دا لټوو. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي. دویم حدیث امام ابو داود امام ترمذي راخستی دی، دا هم همغسې تقریبا هغې حدیث ته نږدې دی، خو دې کې لږ شیان ډېر دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د یو مسلمان نه د دنیا سختي لرې کړي، په دا دنیا کې چې کومه سختي ور باندې راغلې دا تن لرې کړي، نو الله پاک به د دې دنیا د سختۍ د لرې کولو په مقابل کې د نه په قیامت کې سختۍ لرې کړي. لکه مخکې حدیث کې هم دا بیان شو، په دې حدیث کې هم دا راغلی چې هر چا د کوم مسلمان نه د دنیا سختي لرې کړه، نو الله پاک به د قیامت د ورځې سختي در لرې کړي. دویم شی، که چا په دنیا کې په مسلمان باندې اسانتیا راوستله، تکلیف ور باندې او اسانتیا پې راوسته، نو الله پاک به د قیامت په ورځ چې هلته تکلیف ډېر زیاتي دې سړي باندې به اسانتیا راولي. که مشکل ورته حل کړي، الله پاک به د قیامت مشکل حل کړي. که په دنیا کې اسانتیا ور باندې راوسته، د اسانتیا حالات او شرایط ورته برابر کړه، د قیامت په ورځ به الله عز وجل دې سړي ته همدغسې اسانتیا برابره کړي. په کومه ورځ چې هلته د اسانتیا تصور ډېر مشکل دي، نو د مسلمان سره سختي لرې کول ستا سختي لرې کېږي، هغه ته اسانتیا برول ستا اسانتیا برابر کړي. په داسې ورځ کې چې هلته دا شیان ممکن دی، نو ځکه په دې دنیا کې پکار ده. اوس چا چې په دنیا کې په مسلمان باندې پرده واچوله، دریم چا چې په مسلمان باندې پرده واچوله، الله عز وجل به د قیامت په ورځ باندې په دې سړي باندې پرده واچوي. نو څونه غټه خبره ده چې په دنیا کې به چا باندې پرده واچوي الله پاک. او څلورمه خبره دا ده چې هر چا په دنیا کې د کوم مسلمان سره کومک وکړي، مدد وکړي، مرسته وکړي، الله عز وجل به د دې بنده په خدمت کې بیا کارونه کوي، بیا به نو د خدمت کوي، د به کوي. نو دلته 15 شیان بیان شو. اول دا چې مسلمان نه سختي لرې کول، دنه د قیامت سختي لرې کوي. دویم دا چې په مسلمان باندې چا اسانتیا راوسته، الله عز وجل به په ده باندې اسانتیا راولي. دریم دا چې چا په دنیا کې به چا باندې پرده وچوله، الله عز وجل به د قیامت په ورځ په ده باندې پرده واچي. او څلورمه خبره دا ده چې چا د مسلمان سره کومک او مرسته په دې دنیا کې وکړه، الله عز وجل به د قیامت په ورځ باندې د سره مرسته او کومک وکړي. دا څومره غټې غټې خبرې دي، که تا خلک عملي کړي او خلک په دې باندې ځان هغه کړي. دریم حدیث امام ابو داود امام ترمذي دا حدیث نقل کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که چېرته په دنیا کې یو لوڅ سړی دی، یو سړی د جامې نه لري، غریب، یا جامې داسې دي چې د اغوستلو نه دي، او چا دته جامې ورکړې، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرته یو لوڅ سړي ته، یو داسې سړي ته چې جامې نورې د اغوستلو نه وي او د جامو تکلیف لري، او چا دې سړي ته جامې ورواغوستې، په دنیا کې جامې ورواغوستې، خو 300-400-500 افغانۍ به کېږي بلاتوره، یو سړي ته د جامې وکړې، سړی د جامو ته ضرورت لرل، الله عز وجل به د قیامت په ورځ باندې او هلته د جنت شنې جامې دې سړي ته ورواغوندي. یعنې دغه جامو په مقابل کې چې تا په دنیا کې غریب سړي ته ورکړی، الله به د دې په مقابل کې تا ته د جنت جامې درواغوندي. نو دا غټه خبره دا شوه چې دونه غټ کاري چې د دې جامو په مقابل کې الله پاک
هغه درکوي. که چا په دنیا کې چا ته طعام خوراک ورکړي الله پاک به هلته خوراک ورکړي. که چا دلته اوبه ورکړي الله پاک به هلته د حوض کوثر نه درته اوبه ورکړي. نو دا هغه خبرې وې چې زموږ د اجتماع د جوړېدو دپاره د امنیت دپاره د ښه کېدو دپاره بهترینې خبرې دي. الله عز وجل دې موږ او تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې دې باندې ځان هم پوه کړو، نورو خلکو ته هم ووایو او په دې باندې عمل وکړو. اصلي خبره به دې کې عمل ده. نو الله عز وجل ما ته ټولو ته توفیق راکړي چې موږ او تاسو په عمل کې دا پیاده کړو تر څو دا زموږ اجتماع او ټولنه یو د جنت په شان او ټولنه شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.